ازادي سټوډیو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د چونګاش 15مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای ل 14مې نیټې سره برابر ده. زه ملالۍ بشیر یم او دا هم د خبرونو تفصیل. پاکستان خپل هوایي حریم د ټولو ملکی الوتنو پر مخ پرانست. له 5 میاشتو راهیسې دا لاره تړلې وه او د یو شمېر هیوادونو ترڅنګ د افغانستان هوایي شرکتونو هم زیان ولید ځکه هندوستان ته پروازونه یې اغیزمن سوي وو. بهرنیو الوتکو په تیرو 5 میاشتو کې اجازه نه درلوده چې د پاکستان له هوایي حریمه تګ راتګ وکړي، خو پرون ماخوستن د دې لارې د پرانستل کېدو خبر ورکړل سو. د افغانستان هوایي شرکتونه هم اړ سوي وو چې هندوستان ته پروازونه پر نورو اوږدو لارو وکړي. شب گذشته بعد از صدور این نوته هم تمامی ترافیک هوایی منطقه میتونن از فضای پاکستان استفاده کنن، از جمله افغانستان میتونه پروازهایش به هند از مسیرهایی که قبلا صورت میگرفت به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه. د روان کال د فبروري په 28مه د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ تر لانجو وروسته پاکستان د ټولو الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم وتړه. دغه محدودیت د افغانستان او هندوستان هوایي شرکتونو ته مالي زیان اړولی او د کابل ډیلی او د کابل ممبئی د ټکټونو بیه ډیره لوړه شوې وه. یوازې افغانستان له دې کبله 22 میلیونه ډالره زیان ولید. په جنوبي اسیا کې د سیلابونو په نتیجه کې تر 100 زیات کسان وژل شوي دي. میلیونونه نور خپل کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. په هندوستان کې پوځ د مرستې رسولو لپاره ګمارل شوی دی. په هندوستان، نیپال او بنگلاديش کې موسمي بارانونو داسې وضعیت رامنځته کړی دی. په سیمه کې د هندوستان آسام او بهار ایالتونه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. د حکومت د معلوماتو له مخې 4 میلیونه کسان یوازې په آسام کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. باران بیخي شدید و، تر 80 ساعتونو زیات باران وورید او هر څه یې سره ګډوډ کړل. تقریبا زموږ ټول فصلونه له منځه لاړل. دا یوازې د باراني موسم پیل دی. په راتلونکو اونیو کې د نورو شدیدو بارانونو اټکل شوی دی او په نتیجه کې اوښتی زیان هم شاید زیات سي. په جنوبي اسیا کې بارانونه هر کال مرګوني وي. په 2018 میلادي کال کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې 800 کسان ووژل شول. د هندوستان پوځ د ژغورنې او مرستې رسولو له ټیمونو سره یو ځای کار کوي. د ترکیې ولسمشر له روسیې څخه اخیستی د S-400 توغندیو دفاعي سیستم ستایلی دی او ویلي دی چې راتلونکی هدف یې د روسیې په همکارۍ د دې ډول میزایلو جوړول دی. دا هغه څه دی چې واشنګټن یې له میاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د پولیسو د دفتر د نوي ودانۍ د پرانستنې پر مهال د وویل چې له روسیې څخه د S-400 دفاعي توغندي سیستم پیرلو بهیر به د 2020 میلادي کال په اپریل کې بشپړ شي. ترکیې د تیرې جمعې په ورځ د روسیې پرمختللی دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړل. واشنګټن وایي د روسیې نظامی تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري او ویلي دي چې که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیري، امریکا به یې د F-15 جنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. انقره غواړي 100 F-15 جنګي الوتکې له امریکا څخه رانیسي. اردوغان د F-15 الوتکو له پروګرامه د ترکیې د ایستل کېدو امکان رد کړی، خو واشنګټن سر له اوسه له دې پروګرامه د ترکیې د ایستلو پروسه پیل کړې ده او په امریکا کې د دغو الوتکو لپاره د ترکي پیلوټانو روزنه ځنډولې ده. د امریکا په کانګرس کې 4 ښځینه استازي وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دوی په لفظي حملو سره غواړي د خلکو فکر بل لور ته کړي. دوی د ټرمپ د هغو څرګندونو په اړه چې وایي دوی کولی سي امریکا پرېږدي او لاړې سي کلک غبرګون ښودلی دی او دوی دی په علني نژاد پالنه تورن کړی دی. دا 4 واړه استازي په امریکا کې د ډونالد ټرمپ پر پالیسیو سخت انتقاد کوي. 4 واړه ښځې یو ځای د کمرې مخې ته څرګندې شوې. الکساندریا اوکازیو کورتس، الهان عمر، آیانا پریسلی او رشیده طالب 4 سره د امریکا په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند غړي دي. دوی له امریکایانو غوښتي چې د ډونالد ټرمپ په خبرو خطا نه وځي. ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ښه دی چې دا استازي بیرته خپلو هیوادونو ته لاړې شي. د ویلي چې دا هیوادونه په فساد او جرم ککړ دي.
څلور واړه ښځینه استازو د ټرمپ دا څرګندونې پارونکي بللې دي. دوی څلور واړه امریکایان دي او د الهان عمر پرته ټول په امریکا کې زیږیدلي دي. الهان عمر په سومالیا کې زیږیدلې او په کوچنوالي کې امریکا ته کډواله شوې ده. تل اورو چې سپی انسان ته ډیر وفادار وي، خو دا وفاداري تر کومه حد رسیدای سي؟ تر دې بریده چې سپی د ماین پلټلو لپاره تر انسان مخکې ځي او خلک له خطر ژغوري. په کابل کې د ماین پاکۍ په موسسه کې 10 سپي روزل سوي چې ماینونه او چاودیدونکي مواد کشف کړي. نایا 3 کلنه ده. نسل له بلجیم سره تړاو لري. په میدان کې له خپل روزونکي سره خوند اخلي، خو لویه دنده په غاړه لري. د ماینونو او چاودیدونکو موادو کشف. د دغو ځیرکو سپیو کار ډیر مهم بلل کیږي. سک یک پاسبان و دوست خوبه هستک که از ما که همیشه پیش در خطر خودم اندازم. شاوخوا 200 سپي په دې مرکز کې روزل کیږي. د هر سپي بیه له 10,000 تر 15,000 ډالرو اټکل کیږي او هر یو د میاشتې $500 مصرف لري. د بویولو ډیر حساس حس په لرلو سره دوی په افغانستان کې د ماین پاکۍ او چاودیدونکو موادو د کشف په برخه کې ډیر لوی ماموریت په مخ وړي. مننه چې دا خبرونه مو وکتل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.org هم کتلای شئ. اوس هم د پیشګام تلویزیون همکار خبرونو ته دوام ورکوي. تر بیا مو پر خدای سپارم.